ابوالمجد مجدود چې مشهور په حکیم ثنایی غزنوي دی. ثنایی غزنوي د غزنی ولایت په مرکز کې دفن دی چې د نوموړي د زیارت لیدلو ته د افغانستان ترڅنګ د نورو هیوادونو څخه هم یو شمېر هغه کسان راځي چې د ثنایی له شخصیت، شاعرۍ او تصوف سره مینه لري. د ثنایی غزنوي مقبره په غزني کې له لرغونو او سپېڅلو ځایونو څخه ګڼل کیږي. لکه څنګه چې د ثنایی له شعر څخه څرګندیږي، هغه د خپل وخت په ټولو علومو برلاسی او په ځینو څانګو کې له ځانګړي استعداده برخمن و. د دغه لوی شخصیت قبر د غزني ښار غرب لور ته پروت دی او هغه سیمه چې د نوموړي زیارت پکې دی اوس مهال د نوموړي په ویاړ په حکیم ثنایی شهرت لري. د حکیم ثنایی زیارت ته راغلي کسان وایي چې هغه د افغانستان یو لوی علمي شخصیت دی. دوی زیاتوي هره ورځ له همدې مقبرې لسګونه کسان لیدنه کوي. دا د ټول افغانستان لپاره یو ستوری یو هغه دی. ډېر خلک چې سبا څه شنبې د دلته ختم کړي بیا جلدی پورته کړي، ډېر مخلوق راشي، دغه نه ټول د خلکو ډک شي. ویل کېږي حکیم ثنایی غزنوي په 1509 هجري قمري کال کې وفات شوی. د غزني د اوسیدونکو په خبره هغه د شپږمې پیړۍ یو غوره شاعر او لیکوال و. دوی زیاتوي له همدې سره نوموړی د تصوف په برخه کې هم ډیر مخته و. آرامگاه حضرت حکیم ثنایی یکی از شاعران بزرگ قرن ششم که است، در دوره غزنویان هم بوده و یک شاعر خیلی بزرگ است که در بخش تصوف خیلی زیاد پیش استه و مردم در اینجا که مایا به خاطر دعا مایا که یک شخصیت خیلی بلندی است، پیش الله یک مقام و منزلت خاص داره، دیگه به می خاطر مردم مایا اینجا دعا مونه. احمدشاه چې له تیرو شپېتو کلونو راهیسې د یاد زیارت منجاور دی وایي د هغه اوسنۍ مقبره د محمد ظاهرشاه په واکمنۍ کې جوړه شوې ده. زیارت در وقت ظاهرشاه جوړ شده بود. گنبدش همین بابی سیستمی که فعلا نظر کنیم پدر همین جلسه باز خیلی وقت است، خیلی زمان است، 300 سال 400 سال. حکیم ثنایی غزنوي د عرفان، اخلاق او حکمت په برخو کې پراخ اثار او تالیفات لري چې له هغې جملې حدیقة الحقیقه، سر العباد الی المعاد، کارنامه بلخ، طریقة التحقیق او دیوان اشعار د یادولو وړ دي.